وای کوم انسان چې سحر په ټیم کې دا دعا صرف 3 پیری وای نو تر ماخامه پورې به الله رب العزت د هر قسم حادثونو مصیبتونو نه پریشانونو اکسیډنټونو نه او د هر قسم خطرونو به الله رب العزت محفوظ ساتي. حدیث شریف کې دا راغلی دي. او ماخام په ټیم کې چې څوک دا دعا صرف 3 پیری وای کنه نو تر سحر پورې به الله رب العزت د هر قسم حادثونو مصیبتونو نه پریشانونو او هر قسم اکسیډنټونو نه محفوظ ساتي. زموږ عزت مندو دعا بالکل آسانه ده. سحر او ماخام چې تاسو وای کنه ټول ورځ او ټول شپه به تاسو د هر قسم حادثونو مصیبتونو نه پریشانونو او تکلیفونو نه محفوظ پاتې کیږي. ورنن سبا کې دا دعا ډیره زیاته اهمه او ضروری ده. ګوري نن سبا به تاسو کتلی وي چې هر سیټ ته بس اکسیډنټونه وي. روغ رحمت انسان به اوزي د کور را او بس ورستو خبر راشي وي پلان کې ځکه اکسیډنټ وشو او وفات شو، پلان کې ځکه اکسیډنټ وشو وفات شو. ګاډي چونکې نن سبا ډیر زیات شوي دي نو دا اکسیډنټونه هم انتهایی زیات شوي دي. نو کوشش کوئ زموږ عزتمندو چې دا دعا تاسو سحر او ماخام خامخا 3 پیری وای. یک د ځان د پاره وای او کنه وای کنه د مور پلار د خاطر دا دعا تاسو خامخا وای. ځکه چې تاسو کله حادثو کې مبتلا شي مصیبتونو پریشانو کې مبتلا شي کنه نو تاسو د وجه نه تاسو مور پلار بیا ډیر زیات په ټینشنونو کې وي. غریبانان بیا پسرو سترګو تاسو ته جاړي. نو کوشش وکړئ دا دعا درته وایم په سکرین هم درته کوشش کوو چې ولیکو. د دې نه سکرین شاټ واخلئ. سحر په ټایم کې 3 پیری وای، ماخام په ټایم کې 3 پیری وای نو اکسیډنټونو نه به تاسو محفوظ شئ، د نورو مشکلاتو نه پریشانو نه او د هر قسم خطراتو نه به الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي. ټیک شو؟ ها دا خبره پکې یاد وساتئ. دعا درته وایم خو اکثر خلک بیا وی ویډیو مختصر کوي نو دا کمی خبره چې زه کوم پکې کنه تاسو د پیول د پاره پکې کومه. دا خبره پکې یاد وساتئ. اکثر خلک بیا وی چې موږ سحر مزل نه شو پاسې ده اوس پس کو نو سحر نه سم مراد ده اول خو موز کوي. موز قضا کول خو ډیره سخت ګناه ده. خیر هغه بیا خبره ده. خو سحر نه سم مراد ده چې سحر په ټایم کې به تاسو 3 پیری وای. یعنی سحر په ټایم کې د 11 بجو نه مخکې بس دا ویل دي. که سحر موز نه پس ډایرکټ ویل شي ډیره زیاته بهتره ده. خو کداخ کا ټایم کې انسان د عاجز ده کمزور ده تاسو را پا نه سي دی نو 6 بجې ویل شي 9 بجې ویل شي 8 بجې ویل شي 9 بجې ویل شي لس نیمه 11 بجو پورې دا تاسو ویل شي. دا ټول سحر ټایم کې راځي. ماخام نه سم مراد ده نو ماخام نه بس تر کومه ټایم پورې چې تاسو ود شوي نه دا ټول په ټول ماخام کې راځي. کما سوتن نه پس وي بیا هم ان شاء الله دا فضیلت الله تعالی تاسو ته در نصیب کوي چې هر قسم حادثونه به الله تعالی تاسو محفوظ ساتي. ٹھیک شو؟ دعا ته استاد غوږ کېږدئ. دعا داسې ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بعض خلک دلته یو غلطي کوي وای مع اسمه نو دا د تجوید خلاف دی. مع اسمه به تاسو نه دا مع او سین دا به تړی دا عین مدي سین سره تاسو تړی. مع اسمه به تاسو وای. صحیح الفاظ داسې دي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بس دا دعا دا سحر په ټایم کې 3 پیری وای، ماخام په ټایم کې 3 پیری وای. هر قسم حادثونو به محفوظ وي، هر قسم پریشانونو به محفوظ وي، مشکلات او تکلیفونو هر قسمه حوادثونه به الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي. کوشش وکړئ دعا په خپل مزده کې او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډېر شیر کړئ چې هر مسلمان دا دعا زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت خوشاله باد ساتم. دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.